أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بزمو شاسو خبر شروع د رسول الله په مکارم الاخلاق کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دین د اسلام درس او شپېته خوونه لري چې کله رب العالمین شاله اراده د جنت او د خیرو کې نو بدی خوونه کې د برخه ورته نصیب کی یوازې ابو بکر رضی الله عنه چې د ټول باغ کې موجود کمري انسان رستا د محمد رسول الله د مسلمانانو زم مشر دی د جنت د ټول دروازې غل आवाजونه کوي او رسول الله دا غړي توصیف کړي چې لست منهم تداغي خلقونه نه چې هغه د الله سره په دښمنی کې واقعي بلکې د جنت دروازې به تعالی आवाज کوي او زه امید ساتم چې دا بتای د عمل په نت باندې ډېر موږ تاسو ته تشریحي او بیان کړی مو نن یو بل سلبي دی الاجتناب عن الشرك د شرک نه ځان ساتل کله چې انسان د شرک نه ځان وساتي د شي انسان په جنت لور داخل شو چې کله دا د شرک په خوا کې اوړي راوړي دغه عقیده وي د شي انسان جنت ته داخله دل خو څه کې بلکې دا به ابدي په جهنم کې پروت دي شرک معنا د برخي شین راکا چې کله موجود شي به یوځای کې د معنا د مقارنت او زوالي امام منوي فرمایي چې د دوه قسمه یو شرک اکبر دی هغه دا چې سړی د رب العالمین سره شریک جوړ کې به مخلوقات کې ملائکه او انبیا املو ژوندۍ بل او بل شرک اصغر دی شرک اصغر سره ویل شي مراعات غیر الله فی بعض الامور د رب العالمین نه سوا د بل چا رها ساتل په دې مناسبت باندې جدا وسره خپنیش ورسره برشه ریال رسول الله شرک ویلې یو سړی منځ کې بدنه باندې د پلانې سړی ما بارکه عقیده وسه څومره مزیدار منځ کې څومره وجود منځ کې څومره خمنځ کې لکه سبار سیرت بدرس کې مدار محمد رسول الله فرمایي چې د شاجب منځونه به د خوارج کې تاسو د خپل منځونه چې دغه د منځونو سره مقایسه کې دا به تاسو له هیڅ شي ښکار نشي هر ورځ بروجه هر وخت بروجه په دې مزمنځ کې د رب العالمین دشمنان ابن قیم شه فرمایي د شرک دوه اقسام دی یو ویل شي اکبر او بل اصغر اکبر دا معنا چې سړی د رب العالمین سره برخدار جوړ کینو دا نشي ماف کړي مگر په توبه باندې چې الله رب العزت ځان له برخداران جوړ کړي دی او د سره مینه په کار د لګسن چې د الله سره مینه کوي لکه د مکی مشرکان د ادریس او شپېته بوتان د رب العالمین سره شریکان اول د نوح علیه السلام قوم د 15 سوره شعراء ونه ویتنه کې الله دا خبره ذکر کړې ده اس په هغه ټیم چې موږ تاسو برابر کړی به رب العالمین د رب العالمین سره د الله طاعت چې څنګه موږ کوو د قشن طاعت تاسو موږ کړی دی د لوري شرک طاعت شرک واجب دا مطلب نه دی چې سړی د قبر له سجده ولګي او بس د یو بل چا خبره دومره اوچته ساتل او دومره غیله قدر کول او احترام ساتل چې د محمد رسول الله خبره د الله خبره د صحابه او خبره اورانول او دا غسر مینه ساتل دې ته ویل شي شرک طاعت دا سړی به تلف کوي بربادی ده سره د دینه دی خلکو بده شي اقرار کو چې الله یک یو دی خالق د هر یو شی د ټولو شیونو رب دی مالک دی د دوی الها هیڅ نشي پیدا کولای نه چې رزق ورکول شي نه د ژوند اهتمام ساتي چې د چا سره نه د مرګ خود دوی برابرواله د رب العالمین سره په المحبت والتعظیم والعباده چې اکثر مشرکین کې د عادت کته بوز مته ته وګه چې لکه سره معبود چې رزق ورکول شي نه څوک پیدا کړی دی نه د چا د مرګ د ژوند فیصله کول شي نه لیکن دا مشرک په دې وجه باندې جوړ شوی دی چې د الله کم تعظیم ساتو د رسول الله کم تعظیم ساتو دې بل دغه شان تعظیم وسات دغه برکه د ظریف اندازه غلطي او کمی زیته نه مانلو د رب العالمین نشوار هغه بندگی کوي به حتی قرطبی دا خبره ذکر کړی دا چې بدی مشرکین کې بعضی د مشرکین دي په الله باندې قسم کې بغیر الله باندې خو لیکن د غیر الله عظمت په دې کې ډیر زیات دی لکه سوره انعام کې دا خبره الله رب العزت صراحتن سره کړی ده الته امام بخاری عبد الله بن عباس دا خبره نقل کوي چې شړې د عربو دا شرک وګوري نو سوره انعام دغه یوسل بدر شو درې شیتون نه به خو دا ګوري کربلا کړو ورسره برشه ابن قیم په حواله منسوب کې بل چاله د خپل معبودانو برکه غوسه کېدل دغه به دې چې کله وشي ور باندې قهر کیږي قران کې رب العالمین فرمایي وی چې کله د رب العالمین توحید واجب ذکر شي دوی خپي خو چې کله د بل چا تذکره وسره وشي استبشرون یو بل لذیره ورګي چې لکه دقه سړی به ته مالي د څومره کمالي سړی دی د اسمو معبودان به کې ونیول دمو
د عقیده په نیت باندې دی له وکتل او شرک اصغر دي ته ویل شي چې یو سړی د مخلوق د پاره یو عمل وکي د مخلوق د پاره یو کار رب العالمین نه سوا بل چا باندې قسم رسول الله فرمایي من حلف بغیر الله فقد اشرك چې د الله نه سوا بل چا باندې قسم کوي ول سړی مشرک دی داخله کوي کنه وستا په سر مې قسمی ستا په عزت مې قسمی د شي انسان به چیرته الله جنت لبونی شي یو سړی د شي و چې ماشاء الله وشئتا ک الله وغواړي او ته وغواړي دا کار وکيږي خو ک الله وغواړي او ته نه غواړي دا کار نه کیږي الله چې وغوښته او ته وغوښته دا وشو یا دا کار چې من الله د الله د خوانه دی ومنک الصادقون یا وانا بالله وبک زما ټول اعتماد ګوره په الله باندې دی او په تا باندې دی وما لي الا الله وانت زما بل هیڅ نشه مگر الله او داتای زما دا بچي ګوره په الله دی به پتا دی دا مرزونه سوره په خلکو کې پراته دي د شي عقیده چې کله انسان ولري الله به په دغه عقیده باندې ابدي به جهنم کې وردن نه کی دا به ډیره بارکیږي نه به انا متوکل علی الله وعليك زپ الله مسان سپارم وبتم سپارم ولولا انت لم يكن كذا وكذا کچرته تنه دا کار باندې وشوي دا ګوره خطرناکه مسله ده یو سړي ویل ماشاء الله وشئتك لو وړي تی وړي یا رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم دمر غوسه شو جعلتني لله ندن ظالم ما ته الله سره شریک جوړي بلکې قل ما شاء الله وحده د شي او یا اغب کیږي چې کوم رب العالمین واجب وغواړي من به سوچ د الله سره ته شریکای اې دې شرک به واسي انواع شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی دی ومن اعظم انواع الشرك دعاء الملائكه والانبياء والصالحين بعد موتهما چې کله یو سړی د مرګ نه ورسته یو بل چا आवाज کوي یا شیخ عبدالقادر جیلانی را مدد شه یا لوی ځوان خیر را مدد شه یا پیغمبر را ورسېګه باندې یک نظر اے ملائکه را ورسېګه باندې یک نظر دا سړی ام د شرک په مرتبه کې ور داخل شو ځکه نه خلک د دوی د حال نه خبر دی او نو د دوی سره کومکونه کول شي بلکې هغه په خپل د انسان دعا له محتاج رسول الله فرمایي دومره خیرونه دي قبرونه کې وردن کېږي لکه غرونه هغه څنګه معمولی دعا له محتاج دي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دې مثال نشه دی یو سړی درې روان کړي د تو سره په غاړه باندې منډه وایي چې اپ لانی ته ور مال نجات راکا ازما بچي او ازما مال او ازما دې حفاظت ته وکا هغه تعالی وجه ته مال کومه کړه د یو مرتبه ده بلکې ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تصریح کړي نبی صلی الله علیه وسلم بل ولا احد من الانبياء قبله شرعوا للناس ان يدعوا الملائكه والانبياء والصالحين ويستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم وی پیغمبر علیه الصلاه والسلام او نور انبیاء اچاله د دعوت نه دی ورکړي تاسو ملائکه او انبیاء او نیکانو لا شغه اوې دا غوې د مر نور سره د غوې په غیبانه کې ځکه غوې د ځان خبرېږي نه اواز کې دې شغه واز رب العالمین لدی کی رکوع کېږي سجده کېږي هغه واز الله لا د دې وجنه دا خلک حقدار د سفارش هم نه دي مګر سفارش کوي په هغه وخت کې چې رب العالمین ورته امر وکي او الله رب العزت د په وینا او عمل باندې خوشاله او عقیده د توحید لکه عبد الله ابن عباس دا خبره ذکر کړې ده زموږ اوسه پر زنانو کې خاص کر دا عقیده موجود دی ورا زړې زنانه کله چې مصیبت ور باندې راشي نو استشاره आवाज وکي پلانې ورا ورسېږي په نیک نظر را ورسېږي زماره مشکل حل کو زماره بچي ته وساته هر قسم لذتونه او خوندونه د دنیا خدمتونه دي اخلو لیکن دغه د عقیده غم موږ نه کو الله به بدقه باندې موږ به جهنم لبوزي رسول الله فرمایي الا كلكم راع نار یو پتا شو کې ګډبو شپون کې دی او د اریو نه د ګډو بارے کې ګوره دا ته پوښتنه کیږي چې تر هغه څومره تربیت کړي څومره نه دی کړي د سیمو چې داس ما بچی دي زما لوري نه دي خويندې مې دي او خزه مې ده او دا په دنیا دا کارونه مال کوي او بس دغه د عقیده پوره سیمه ورته زمونږ الله بستانه بوختنه کوي بلکې حدیث کې د شریعت مسلم کې رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې کله څه کسان د چا په تربيت کې رب العالمین پاتې کی او دې سړي دغه تربيت ونه کې وې د انسان به جنت بیم بالکل ونه ګوري څومره بزرګان یو موږ تاسو څومره چې د داویم کړي د دعوت داویم کړي د جهاد داویم کړي د صدقې داویم کړي دي لیکن د خپل ماته ته صحیح تربيت موږ ونه کې بدینه تربيت باندې الله موږ د جنت د بوینه محروم کړي جنت خپل الله خبره ده دا ډېره ګرانه مسله ده شیخ ابن باز رحمه الله لیکلی دي و ان دعاء غیر الله در رب العالمین نسوا بل چاله आवाज من الاموات دا مړي دی ول اشجار کدا ونی دی کدا بوتان دی وغيرها شرك بالله و دا شرک ينافي العباده التي خلق الله الثقلين من اجلها
چې الله رب العزت دا بندگان د کوم شي لپاره پیدا کړی دا هغه سره ګوره پټه کر کړه او دا هیڅ نشي کولای. دویم قسم دا دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الزیارة البدعیه للمقابر، قبرستان لتل په یو ناروا طریقه د مسلمانانو ته چې قبرون لکیږي هغه په دوه طریقو باندې، یو شرعي طریقه ده او بل بدعي. شرعي طریقه ده چې انسان د دنیا نه بے رغبت شي، اخرت سره آیات کی مرګ آیات کی او د څومره مسلمانان چې بدیږي کې د پنه دي ټول دعا وغواړي، ځکه زموږ په دعا باندې دغه ډیر کار کیږي. او غیر شرعي طریقه ده چې انسان الته ورشه او خپل حاجتونه پیش کړي چې ته وګور ازما دا کار کوي او دا چې ته ونه کې نو بل څوک نشي کولای. ستا په قبر باندې وزما د خوانه به دومره صدقه شي او دومره نذرونه بشي او دومره جنډي بشي او دومره بدا کار شي دومره بدا، دا ناروا طریقه ده. بلکې انسان کله چې عقیده ولري چې دغه سړی وزما د حاجتونه بوره کی کوم چې د خارو لاندې پروت دی دا خو ښکارا شرک دی، دا به ناروا دی. رسول الله فرمایي و اشتد غضب الله على قوم، دا الله رب العزت غصه زیاتیږي په هغه قوم باندې چې د انبیو د قبرونو جمعتونه جوړ کړل الته منځونه کوي به د سویل چې قاتل الله اليهود والنصارى، يهود او نصارى د رب العالمین برباد کړي، د انبیو قبرونو نبی ست جمعتونه جوړ کړل الته به منځونه به کول. حتی تر دې چې کوم جمعه کې قبر داخل چردیوالي کې اې کې د منځ مسلم نکېږي. تحذير الساجد المحدث الكبير محمد ناصر الدين الباني سے ابدا رساله لیکل ده. الكوكب الدوري د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک او قوی عالم دی، شان ورشه کشمیری لیکي دریم جلد یوسل 53 نمبر صفحه. وکدا قبر چپ طرف لې کی طرف لې شمال لې جنوب لا خو چې کله به داخل د چردیوالي کې د سره دلته منځ نه کیږي. اسلامی خلافت باندې دا پکار دی چې ایسه د قبر دي جنا بارک د لری موږ تاسو دا کار کول نه شو ځکه جنجال او مصیبت تی جوړیږي درڅو شي خلافت نه اسلامی حکومت نه ده. دا به ناروا طریقې دین ځان ساتل د دې وجنه قران او سنت شکل انسان مطالعه کې او بل طریقې هم خود لري شوی ده. الظهر لغیر الله والنظر لغیره سبحانه، د رب العالمین نه سوا د بل چا په نامه باندې نظرانی کول او قربانی کول. تاسو ګره دا حجاج چې کله را شوې سې دي جنو دا غډان د خلکو ژوندۍ ور روان کړي الته ورسې بده باندې سړي ور د ایمان او عقیده له سره برسي. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسلک تقریبا 25 کتابونه کوم ځای شیخ عبدالسلام سے د خپل تفسیر کې دا نقل کړی دی چې دا ناروا دی، دا حرام دی، ځکه دې کې تقرب او اکرام عزت د غیر الله وش ژوندې سره به الته وروړي نه. بلکې اخون دروازه خلا تذکر دربار کې د خبرم کړی دا چې کله یو سړی یو ګډ راوالي یو دربار د دربانونو لويسي او الته د الله په نامه باندې حلال ولي نه کیوي، دا شی مردار دی، سړی مرتد دی او کزه په طلاق را. دا څومره سخت خبرې دي. زموږ څو خلک ته بالکل پویم نه ځان له ډیرو کېر سړی دورګه د پلانې راځم شو په شریکه باندې الته ورش ارچ ملمد اغلم ذبح کی یو مقصد په غیزه کې دغه خوراک دی او په دینور شونه کې سب د غنوم استل او دغه تقرب او دغه عزت اکرام دی. ابن عباس فرمایي دی روایت په تشریح کې قرطبي اسما د منځ اسما د مالی د قرباني او اسما د ژوند او د امر ټول لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. به څه فرمایي وفامر الله نبيه، الله رب العزت خپل پیغمبر له وحی کړی دا چې اے پیغمبر د خلکو له اطلاع ورکا چې اسما د منځ اسما د سب حزما د ژوند او د امن د ټوګره د رب العالمین د پاره هیڅ به شریک نه چا چې د رب العالمین نه سوا بل چا په نامه باندې شي الله کې فقط اشرک بالله ودا سره مشرک شو د ایمان نخلاص ختم شو دا. او کله د شرک او شرک د شم راځي د رب العالمین نه سوا د بل چا په نوم باندې قسم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي ابن قیم ته نقل کړی مدارج السالکین کې ودا قسم کول په مخلوقات باندې شرک، دا شرک دی به خالقها د غیر خالق سره. ولکه دی پلاني ورځ باندې اسما قسم په دې پلاني باندې اسما قسم دی په دې سر باندې اسما قسم دی. من حلف بغیر الله فقد اشرك. ترمذی دا روایت نقل کړی دی او دا حدیث واقع په مرتبه حسن کې رسول الله فرمایي چې د الله نه سوا د بل چا نوم باندې قسم وکي شرک وکي شرک او کفر یا د لفظ راغلی چې سره کافر شو د ایمان نخلاص. بیر محمد رسول الله په دې نوم باندې قسم کیږي او کني کیږي نو باز علماء دا جایز کړی دي، لیکن صحیح او راجح قول دا چې نه د الله نه سوا د بل چا په نامه باندې بالکل کیږي نه. یو قسم د شرک دا دی چې یو سړی راشي او په دې انسانانو کې انسان لا سجده وکي یا ورته رکوع وکي دا هم ګره د شرک یو نوع ده. د خپل ایستور پریوس
قبر لکول دا خو کار خبره بلکې ژوندې انسان دی الکه داس ما شیخ صاحب دی داس ما مشر دی داس ما پیر صاحب دی خیر دی کدل ته ما د اثر کې خودو د ایمان نور باندې خلاصيږي احتراما وتواضعا د احترام او تواضع د وجنه حتی تر دې پوری یو تحقیق علماء لیکل چې لاس مچ کول د یو چا لره جایز دی لکه عبد الله ابن عمر رسول الله لاس مچ کړي ابو عبیده ابن جراح د عمر بن الخطاب لاسونه مچ کړي خو درې شرطونه بکیری یو دا چې عادت مستمره به سړی نه جوړي ار وقت دویم انحناب نه کی د سر کته کول او درې مصافحه به سړی نه بری دی د لاس ملاول کدا کار چاو کې دا جایز خو لیکن د درې شرطونو سره لار دې مور دا یو مشر سړی دی سر کول عائشہ رضی الله عنها محمد رسول الله سر کول کړي دی نبی صلی الله علیه وسلم د جعفر سے بودق شان د عثمان ابن مسعود تندیخ کول کړي مچ کړي دی ابو بکر رضی الله عنه رسول الله مچ کړي او سید رضی الله عنه هغه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د تشه مچ کړي نو کې مچ کول دام ناروا چاله تندې پزمکه باندې کې خودل د تعظیم باندې دا ناروا انحناء سرکته کول دام ناروا دا کارونه چې کیږي واجب رب العالمین لکېږي که انسان دا کارونه چرته شروع کړي قرآن او سنت دا فتوا چې دې سره الله جنت له داخل لکی په بل تر باندې دا روانيږي شپږم یو سره دا ذکر کړی دی وی حلق الراس للشيخ او شرک اصغر کې یو شرک دا دی چې یو سړی د یو چا د احترام د پاره د اثر خري سمانه داغه چې مجرم ثابت شي خیر د ست په خاطر باندې به د اثر زوخره مستاره پاره سره تعظیم د پاره دا یو غلط رسم او رواج چې د خلکو کې وو الخوف من غیر الله یو نو د شر دار چې رب العالمین نشوره بل چانه یره سړی وکي توکل په بل چا باندې وکي او عمل د بل چا لپاره وکي او انابت بل چا وکي خشوع عاجزي بل چا وکي د دې ټولو حقدار رب العالمین دی لیکن دا سړی لاړو په بل طرف باندې کفوی او عالم دغه خبره ذکر کړی دا وی شر دوه قسمه یو شر د استقلال چې دوه خدایان سره ثابت کی لکه څنګه چې مجوس نشي وای د خیر مالک الله دی او د شر مالک شي دغه شیطان دی چا د شي ویل نعوذ بالله من ذلک الله رب العزت په عزیر کې د نشوي دی الله رب العزت په عیسی کې د نشوي د حلول اخره به ور وساتله قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي نو ډیر آیتونه ډیر احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم په دې باب کې موجود دي چې سړی ور باندې ایمان نه خلاصيږي بلکې د قران کریم موضوع چې دا ټول رد شرک دی حتی تر دې شیخ الاسلام ابن قیم لیکلي مدارج السالکین کې شما من آیت فی القرآن الا وهي تتضمن التوحید هیڅ آیات په قران کې نشه مگر قسم توحید په کې الله ذکر کړی دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دغه شان دغه مسلک او قوي عالم دی مولا علی قاری شه باغ شریعه په اکبر کې لیکلي دي و قران ټول په توحید کې دی شرعه توحید کې لیکلي دي دا قران ټول په توحید کې دی نو شرک شکل انسان کې د الله سره برخدار جوړول دا د جنت نه سره په محروميږي یو حدیث کې راځي ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي اجتنبوا السبع ځان وساتئ دوه شیونه چې سړی ور باندې برباديږي هلاکیږي صحابه وختنه وکړه یا رسول الله دا کوم شیونه دي نبی صلی الله علیه وسلم ورته الشرک بالله چې سړی د الله سره څوک برخدار جوړ کړي دا سړی تبو برباد شي والسحر دا سحر چې چا وکي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وقتل النفس وجلد اغه نفس چې رب العالمین دا وجل حرام کړي مگر په حق باندې چې قتل کړي مرتد دي شاده شده دي او زنا وکړه واكل مال اليتيم د یتیم سړي د مال چې څوخري وي دا سړی برباد شي ابن حجر الحیثمی لیکلی وی چې کم سړی د یتیم د مال خوري وي د شي انسان باغی دنیا له بی ایمان ورزي ګوره یره یتیم د مال لګړس ورکو ختمي کا ورته واكل الربا د سود خورل وتولي يوم الزحف د میدان د جنگ تک تکول او پاک دامن زنانه باندې او پاک دامن سړي باندې یو سړی بدنامه ولګي هغه کار نه دی کړی تر خلکو په منځ کې دا خبره مشهور کی چې لکه پلاني سړي خود شه د شکار کړي هلکه تحقیق دی کړی دی نه ولا پلاني ویل دی پلاني ویل محمد رسول الله فرمایي ځان دې برباد کې او طلب دې کې والله به د جنت نه منځ د جنت نه ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي عليه الصلاه والسلام اتاني اتن من ربي زما درب نه څوک مال راغی او مال اطلاع راکړه او مال دې شي ویلي انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه وېڅوک زما په امت کې چې وسړی مړ شو د شرک د الله سره نه کړي برخدار نه جوړ کړي ودا سړی به جنت ته داخلي الحمدلله وما ورته ویل چې وین زنا وین سره قسمه دي امتی زنا کړي او غلې کړي ویغه مال ویل اگر که زنا او غلې کړي خو چې شرک نه کړي الله به دا جنت له داخلي
الحمدلله. جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو سړی راغی ورته ویل یا رسول الله او کوم شی دي چې انسان اور باندې جنت واجبېږي سړی په جنت لورځي د جنت داخله دو اسباب قران او سنت تقریبا یو درې زره عالم را جمع کړی دي دي چې پوره رسیدلي دي نو وی ویل من ما تعالی یشرک بالله شیئا دخل الجنه څوک چې مرشد رب العالمین سره هیڅ شریک جوړ نه کوي دا به جنت له داخل شي ومن ما تعالی یشرک بالله شیئا دخل النار او څوک چې مرشد خدای الله سره برخداران جوړ کړي رب العالمین مدشي انسان ور لور داخل شي لکه لمخ صورتونه موږ ذکر کړو امام شوکانی فتح القدیر کې ویلي کې ویلو لا کلبته فلان کده فلانی سړي د اسپینه ونه کې دې چې داخله راغلی وي اوس په ډېر قوي غلو وتکتل په دې باندې سړی ګوره د شرک مرتبه لوري شي لولو الملاحو وکدا کشتوانو دا پیلوټ او دا ډرایور چې ته چالاک نه ونه دا گاډي او وختو غیر ډرایور څخه چالاکی وکړه په دې خبره باندې سړی ګوره د شرک مرتبه کې داخلي شرک د شین د نظام په ټیم را تړل را روان دي شرک دا معنا د زړه تعلق د رب العالمین نه کټ کول او د بل چا سره پیوندول په محبت او په طاعت دا ډېر اقسام دي سلمہ ابن اکوا فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکین یو جاسوس راغی وی دا غره ملګرو سره کینو سو خبرې کولې به ایستلاړو نبی صلی الله علیه وسلم ویری چې طلب کړه دا وخت له دا وجنه فقتلته ما دا قتل کې نبی صلی الله علیه وسلم دا سامان ټول مال راکې غنیمت ګور دلته مشرک جاسوس دغه سره بدی کیفیت باندې معاملې به وکړ د وجلو جرير ابن عبد الله البجلي فرمایي دا د صحابي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کړه د ولیدو دا فرمایي چې مال به خندل هر وخت د پاره مسکیو وزور تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ورته بیعت میکولو وما ورته یا رسول الله تعالی اسماء روغت کزر سره بیعت کوما یو شرط ما باندې ولګوا هغه سره کوم خو په دې شرط چې ته به رب العالمین بندگی کوي یو د مانځه پابندي وکړي دوا زکات به ورکړي درې د مسلمانانو مابین کې به تر خیر خوې خبرې کوي څلور او د مشرکین نه ګوره جدا وسیګا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کم سره د مشرکین په دې منځ کې مړ وسیږي او مړ شو رب العالمین به د مشرکین سره په غیدونه کې راوچت په د خپل اهل عیال باندې شفقت وکړ دی بار د مکتبو کې کتاب خرڅيږي د غیر مسلمانو په ممالکو کې د مسلمان سړي مزدوري څنګه راو څنګه نه ده سر موږ د پیسو غم وړو چې اوس پیسې را پیدا کو بچي د شوجل ورولېګو رسول الله فرمایي د مشرکین په منځ کې د اوچا پاتې کېدل او تمړ کېدل نتیجه به دی چې په ورځ قیامت بل الله د مشرکانو پر حساب کې راوچت څومره خطرناک خبرې دي او سخت خبرې دي لیکن د قران او سنت نظم شاوسه د نظر بند صرف دا پیسې مال بچي پیسې دا بچي مال وګټي مال راوړي ابو هريره سے فرمایي د رسول الله نه نقل کړي اذا لقيتم المشركين في الطريق چې مشرکان سره کله بلارو کې مخامخ شي سلام ور باندې ماچوي او دلار ورته تنګي کې د شي تنګي کې چې بالکل مسجد کې چلتا موږ ورته لارې پاکو دغه نه ځان قرباني کوو ابو هريره سے فرمایي چې ابو بکر رضی الله عنه ویل دي وی ابو بکر رضی الله عنه چې کله هغه حج لاړو محمد رسول الله چې باغ باندې امیر مقرر کړو اعلان وکړي چې اے خلکو د دې کال نور څخه ګوره مشرک باندې راځي او دلته بربند طواف باندې کوي څلور مې شتا سره محلت دی د جنت د هر چا ځین دی مګر د هغه چا زیره چې هغه جنتی مسلمانی او به ویلي بلکې عبد الله ابن رواحه رسول الله صفات چې کړي دي وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساتع ارنا الهدى بعد الاما فقلوبنا به موقنه انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استشكلت بالمشركين المزاجع وزمن نبی چې هغه ټول شپه الله ولر دي ژاړي او مشرکین په دې وخت کې د برسونه کې پراته دي معنا د مشرکان سره ګوره بدی صفت کې ځان شریک نه کړي دا شاعر فرمایي الله رب العزت د شپې چې عیسی ورکه واغله بندگی پکې وکړي محمود بن لبید فرمایي رسول الله ویلي زړوري لګم پتا سو باندې د شرک اصغر نه صحابه ولې شرک اصغر لا سره ویلش نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ریا شکل رب العالمین د خلکو له بدلی ور کوي نبی به الله د شی اعلان وکي ملائکه له چې اذهبوا بالذین کنتم لار شي تاسو هغه خلکو له چې دغه د پاره به عمل کو فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وګورئ چې دغه سره به بدله پیدا کی که پیدا به نه کوي یره پلان اسماره مانځه بار کې اسماره داوود بار کې اسماره د عمل بار کې دي شي وای عقبه ابن عامر نقل دی رسول الله له قبل را دغه کسان سره بیعت وکي یو کسره ونه کی ملګری یا رسول الله دې ټول سره بیعت وکي یو سره دیونه کې دا ولي
وی هغه په دې غاړه کې کنجه کې پرتی وي وی دا خپل لاس داخل کې ایسته هغه قطع کو بعد دغه محمد رسول الله سره بیعت کې به ویل چې من علق تمیم دا کنجه کې منځ کې سوچ په دې غاړه کې اچي فقط اشرک دا سره ګوره مشرک شو بچیله اچو بل چاله اچو د بدغاک پنيت باندې د یوش پنيت باندې د بل دا څومره سخت خبره ده عباده بن صامت فرمایي بدر لم حاضر او در محمد رسول الله دا غلیه العقبی ملګریو وی نبی صلی الله علیه وسلم نګر چا پیر ملګری ناسو وی ویل چې ما سره بیعت کوي په دې خبره شرک بنه کوي اغلا بنه کوي زنا بنه کوي اولاد بنه وجنی بهتان بنه تلای نافرمانی بنه کوي اسما په معروف کې نه کوي کې چا چې بدی باندې وفا وکړي د اجر په الله باندې دی او چا چې بدی کې رسیدل وکړو به توبه وسته په دنیا کې ورته سزا ورکړي شو د کفاره ده او کوم انسان چې رب العالمین د پټوالي مسله برابر کړي به الله لپاره دی کله معاف کیو کني معاف کوي دلته ګوره د محمد رسول الله سره ملګری بیعت کړي علی ان لا تشرکو بالله شیئا شرک ونه کوي دا عقیده چې د مرکزی شی دی که څومره عمل سره کې چې عقیده ګډ وډه اسمنګ الله سره قطن نه مني او نه د دې سړي دی عمل چرته اعتبار شته حدیث کې راځي رسول الله فرمایي رب العالمین فرمایلی دي انا اغنى شرکاء عن الشرك زه په ټولو شریکانو کې ډېر غنیم یو سړی اسما د لپاره عمل کوي د بل چا لپاره عمل کوي رب العالمین ورته وشي دی بل چا نه تبدلا ولستا عمل لازم هیڅ بالکل د سره ضرورت نشته مگر ابن کثیر په دریم جلد کې لیکلي پر روایت د ابن ابي ليلى چې سړی په منځ باندې ولاړ یو چا ولیدو د شپې تهجد کوي او د پرې سړی کې خوشحالي را ده ګوره بیریا بیا نه ده د تبان د انسان باندې کې خوشحالي راځي بلکې ریا دا منه چې د اول نه کار لراوړل کېدل په دین نیت باندې چې د خلک مبارک د شي عقیده وسد دا به سره خرابوي د سعد بن ابي وقاص نقل له صبر سیرت بدرس کې مدار راځي نبی صلی الله علیه وسلم په احد کې ویل چې فدا کبي او امي زما مور پلار سره قربان ودا خبره ما را کړی دا وی یو غشه مې راويستو یو مشرک مورمانی وسه بده اړه باندې را پریوته عورت ښکارا شو په دوحه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله وخاندل حتی نظرت الى نواجذ داغه د غاکل مې وکړه ګوره د مشرک وشل په کار دی دغه په وجل باندې خوشحالي پکار ده د زر ابن حسن نقل هغه خپل پلان نقل کړي و عمر بن خطاب ورځ جمعه لو وته شګوري معاذ بن جبل د محمد رسول الله قبر سره ناس دي هغه ځکه دي جړلې عمر سے ورته چې معاذ ولی جاړي و یو حدیث د محمد رسول الله نه اوریدلې هغه د شی ویلې دي و داریا چې داریا یو سړی عمل د بل چا د پاره کې ځان خودنی د پاره رسول الله ویل شرک و دا شرک دی دا خیر خیرات په دې مناسبت باندې کو خلک بوچي د مرخه مړ شولو بغیر خیرات نه لاړه لارې د پر شو بغیر خیرات نه زمونږ تر برام بچو د خلک بچو وي دغه شرک دی رسول الله دله ویلي دي او به ویل کوم سره جسمه د اولیاء سره دښمنی کوي رب العالمین د اعلان د مقابله کوي او الله رب العزت د هغه انسانانو سره مینه کوي چې پټي څوک پیژني نه سره مشهور نه وي حتی تر دې پوري فروي بن نوفل نقل هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه ورته ویل یا رسول الله دشي وشي مال وکه چې ذکر سملم او دال ولم وی نبی صلی الله علیه وسلم علیه چې اقرا قل یا ایها الکافرون ودا وایا فانها براءه من الشرك ودا د صورت دې چې بده کې سره د شر نه بری کیږي بچ کیږي ورکی د شر سره دومره ورانه ابي بکر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي اکبر الكبائر الاشراك بالله په ټولو ګناهونو کې لوی ګناهدار چې سړی د الله سره برخدار جوړ کی د مور پلار نافرمانی دروغ گواهی نه درې کرته وي دروغ گواهی نه او دروغ گواهانی وی حتی تر دې منګو ویل چې کاش اوس محمد رسول الله پټ شي خدا چې بشي دا خبره ویل کی ستړي شوی په دې خبره باندې شرک دومره بدی به بیان کړه محمود بن لبیب نقل له نبی صلی الله علیه وسلم ورځ وروته دې خبره لمتوجه وی ویل چې یا ایه الناس ای خلکو ایاکم والشرك السرائر زانو ساتي دي پټ شرک نه صحابه ویل یا رسول الله دا پټ شرک شه دی نبی صلی الله علیه وسلم یقوم الرجل یسړی ودرېږي فیصلی منس کوي فیزین صلاته و داموس که برابر وکي جاهدا قصد مقصد اداره چې داخله دل وګوري چې پلاره سره څومره عجیب منس کوي څومره خپل رکوع څومره خپل سجده او قیام رسول الله ویل دا شرک دی شرک دی دې شنه ګور ځان ساتي جنت نو الله په دې باندې محروم کی او په بل طرف باندې وګور به تاسو روان کی نو قران او سنت دې مطالعه کول چې انسان کله وکړي نو سلم به د قباحت او د دورانواله معلوم شي ځکه خو رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې سړی په د جنت نه محرومي کی عبد الله بن مسعود فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی عليه الصلاه والسلام من مات یشرک بالله شیئا دخل النار چا څوک چې مړ شو د الله سره یو څوک شریک کې ور له داخل شي
وقلت انا ما ورته ویل ومن ما لا يشرك بالله شيئا څوک شي مرشد الله سره شریک نه جوړ کړي داخل الجنه دا به جنت ته ور داخل شي عمر رضی الله فرمایي وما ویل الله وابي د سند اسمانه په بلار باندې قسم رسول الله وشمه د شمو وشوا ابي ما په بلار باندې قسم انه من حلف بشيء دون الله فقد اشرك چې یو سړی د رب العالمین نه سوا په بل چا باندې قسم وکړي ولا سړی ګوره مشرک شو شرک وکړو او د انسان به شرط د جنت په طرف باندې ور داخل نشي ډیر نقصانونه هم دي ابن قیم رحمه الله فرمایي دې خبر له متوجي څومره عجيبه خبره کړې ده ومثل المشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله الى غير سيده د مشرک د مثال درکې سړی او نوکر ونیسي او دا بازار په خپل کور کې وځي کوټم ورکه خوراک او ساکه لیکن دا چې څومره مزدوري وکي هغه پیسې وزيسته به بل چاله وي پیدا کړی الله یو خوراک مونږ لا غرا کوي اسکاک مونږ لا غرا کوي زموږ د بدن تنظیم هغه کړی د مال تنظیم او د عزت تنظیم هغه کړی او موږ هیڅ بل چاله به رکوع سجده کوو بل چاله ځان نږدې کوو ډیر نقصانونه دي یو نقصان به کې دا دی چې د سړي ټول اعمال په شرک بربادي ابدي به د جهنم کې بروتي د دې سړي د اعمال او د وینو عزت مسلمانانو له جایز دي همیشه به استراب غډوډوالي کی او دا په ټول ګناهونو کې لوی ګناه ده او دا انسان بل رضایت تراکایږي او د دې سره عجیب نقصان به کېدا دي چې د انسان رب العالمین د جنت نه محروم کړي د جهنم په طرف باندې به تشکیل کی رب العالمین موږ تاسو د شرک نه وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه